سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ سپاروان نړیوال جنګ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپله نهمه لوبه د ساوت افریقا لوبډلې سره روانه ده چې افغان لوبډلمشر حشمت الله شهیدي ټاس وګټي. په خپله د بیټینګ پرېکړه وکړله. په ټاکل شویو 50 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په اسپزېدو سره 245 منډې جوړې کړلې. د افغانستان لوبډلې بیا نن ډېره خرابه بې خونده ناکامه توپوهنه وکړله. سر په سر خپل ویکټ د لاسه ورکړی. یوازې عظمت الله عمرزی و چې ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله. ونیوي منډې جوړې کړله خو بخت یاري ورسره ونه کړله او سلي ځای هم جوړه نه کړله. د افغانستان په ګټه عظمت الله عمرزي ونیوي منډې جوړې کړل. رحمتشاه زرمتي نور احمد لکنوال بیا شپږ منډې جوړې کړل. نور لوبغاړي ونه توانېدله چې د افغانستان لپاره د ډېرې منډې جوړې کړي. ټوله لوبډله په 244 منډو باندې وسوځېدله. د افریقې لوبډلې ته 245 منډې هدف کېښوی. خپل اتلانو ته دعاګانې کوي چې په بالینګ کې هم ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه وکړي چې افریقا لوبډلې ته ماته ورکړي. ساوت افریقا لوبډلې بیا ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه وکړله. افغان بیټسمېنان یې ودې ته پرېنښودله چې د دوی پر وړاندې د یو ستر هدف کښېږدي. ساوت افریقا ډیکوک ویکټ کیپر ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله چې په نن لوبه کې 6 کېچ واخیستله. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوی ده په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.